نكوت تبريك سلام ايش كم باور ده من بيتي ده انا بمري بعد تاخذ السكر يومين فوز ما يبغى كذا سكسكي يعني بدو سلبه ده تشوي ده مختشة تكنو كبرود ده مختشي يا أول وقت مختشة أو تفكير دور تمسك خدایی اكشنای جیده افکار چیکدام خوندی داخل وإذا خلقوا دي فارق ولا سكارسي دغاي نوم دې څه دی؟ نوم یې عبدالوکیل ده. عبدالوکیل کاکا وینو چې دلته یو چک ډیم یا کوچنی د اوبو بند جوړیږي. څونه وخت کېږي دلته کار کوي؟ زه خو اوله ورځ دا کار شروع شوی دی له هغو تر اوسه پورې د دې کار کوم. د دغه ساحې د دغه سیمې اوسېدونکی یې؟ څونه ښه دی دغسې کارونه مثلا په هېواد کې یا په کلي کور کې دغسې کارونه یو ډېر خوشحاله یو. موږ به مخکې ته کلو ایران ته به کلو مسافري ته به کلو. دا کار چې شروع شوی دی ډېر خلک دي اوس مسافري ته نه دي تللي دلې په دې کار کې لګیا دي. نو دا ډېر ښه کار دی. خدای تعالی دې د دې ټولو مسلمانانو سره ښه وکړي چې دا کار یې موږ ته څو نفره دلته په کار یاست تاسې؟ دلته خو موږ اوس فعلاً کم یو مخته یو سلو 10 نفره کار یې کول. دغه 110 نفره دغه واغز اوسېدونکي د بل ځای اوسېدونکي نه وو؟ دا به نور کله ایران تللو اوس دلې دي. نو څونه ښه داسې په کور کې د کار کولو زمینه درته برابره شي؟ ډېره ښه ده. موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر طبیعت برابر د خدای تعالی دې ښه سره. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد خانم د غزنی ولایت واغز ولسوالي رڼاخیلو د منطقې. نو دلته موږ په دا بند کې کار کوو. پر اوسه یې موږ تمام کال کار وکړو او څه کال هم دا د فعلا خو میاشت کې چې لګیا یو. نو موږ ډېر خوشحاله یو د دې موسسې چې داسې
مخکې به ټول کلو ایران ته مسافري وته دربدري به وي، اوس دلته په خپل کور کې دا د کار زمینه داسې راته برابره ده، نو موږ ډېر خوشحاله یو په دې دغه. نور دین خدای پاک دوی ته توفیق ورکړي داسې د کار زمینه راته برابره کړي. دغه بند د تاسې د سیمې او د کته کلي اوسېدونکي څونه ورته ګټمن دی یا فایدهمند ده؟ ډېر ورته ګټمن ده. دا د موږ لپاره هم ګټه ده چې دلته په کار یو، داسې د کته خوا د خلکو دپاره هم ګټه ده چې د کاریزو دپاره د اوبو دپاره ډېرې ګټې ځینې اخلي، او د موږ دپاره بیا په دې ګټه ده چې دا مځکې مو ټولې تر اوبو لاندې کېږي، او کار دا د کار زمینه هم راته برابره ده، د اوبو ګټې مو هم دي، نو دا ټولې سره ګټې دي. پرجه ولګوي دا چې دا شی ولګوي دا چې دا تاو یو وایي یا خیرت ته خیر اوسه، څنګه د کار؟ الحمدلله بیخي د خدای فضل. حاجي صاحب څونه خوشحاله یاست دغه په خپل کور کلي کې داسې یو د کار زمینه درته برابره سوې ده؟ د دغه بند څو ګټې خلکو د کار زمینه د دې ترڅنګ د کاریزو لپاره د بیرته ژوندي کېدا او د دې ترڅنګ د کښت کروندې د اوبو خړوبولو لپاره څونه ګټمن دي؟ دا خو انجینر صاحب ډېرې ګټې لري، هم د دې ګټه لري چې کاریزو برمو دې ته چې اوبو پکې ودرېږي ګټه لري، دوهم د دې دپاره چې ډېر مسلمانان دلته په کار باندې لګیا دي او خپل وطن کې خواري پکې کاږي، نو د دې فایدې او ګټې په ځای کې بې اندازې دي. څونه وخت کېږي دلته کار کوې؟ مو خو کم وخت وتلی دی انجینر صاحب، تقریبا دا چې بوله چې یوه میاشت یوه نیمه مو وتلي. پیش خلکو پر اوسه کال ډېر وخت کار پکې کړی، شپږ میاشتې اووه میاشتې اته میاشتې څونه وخت کار یې کړی دی؟ اووه میاشتې اته میاشتې کار یې پکې کړی، یوه نیمه میاشتې موږ اوس دلته وتلي کار. د ورځې څو روزانه درکوي؟ د ټوله یو شان ته ده که د کارګر ځان ته روزانه د مزد او د استاد ځان ته دی، کارګر ځان ته دی. ها کارګر معمولا څو روپۍ؟ دغه د کلکه لکه خیرت خدا کراری خدا مولوي صاحب ستړی نه شي جوړ یې خیرت شکر د الحمدلله ته څنګه کراری مولوي صاحب خیرت خیرت الله پاک وي خدمت مو قبول کړه. دا ډېر کار دی، ډېر اساسي کار دی الحمدلله چې زموږ تاسو په ښه کې یوه خښته په بله خښته کېښودل چې دا مولوي صاحب څو ګټې لري د دې بند جوړېدا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورور ګټې خو بیخي ډېرې دي په دې کې،
یو خو په دې خاطر باندې چې دغه منطقه ډېره غریبه منطقه ده، خلک یې ټول غریب او روزانه چان خلک دي. نو په یو کوچني روزانه پسې به د خلکو ایران ته سفرونه کول. اوس الحمدلله د کور په خوله کې په دروازه کې دوی ته زمینه د کار مساعده شوه. هغه خیریه بنسټونه یا مؤسسات خصوصا د RC چې دلته په دې بند کې کار کړی دی، موږ ځینې خوشحاله یو. الله دې نور هم توفیق ورکړي چې نور دغسې ساختماني داسې عمل منفعه چارې کارونه په مخ بوځي. نو دلته تقریبا تر 100 شاوخوا د دې منطقې خلکو ته د زمینه د کار مساعده ده. هغو ته بیا 300-400 افغانۍ روزمزد ورکاوه چې دا ډېر شی دی. همدارقم هغه فني کارګر چې هغه مسلکي کارګران به وو، هغوی ته تر 200 پورې. نو په دغه خاطر باندې موږ خوښ یو، خصوصا د دې منطقې خلک هم ډېر خوښ دي چې دغسې اساسي دیوالونه، استنادي دیوالونه جوړېږي یا بندونه جوړېږي یا چک ډمونه جوړېږي یا پلچک جوړوي. نو خلک هم خوښ دي، موږ هم ځینې خوښ یو. مولوي صاحب د دې تر څنګ چې خلکو ته د کار زمینه پکې برابره شوې ده، د دې چک ډیم نورې ګټې څه دي؟ د کاریزونو د بیا ژوندي کېدو لپاره، د کښتو کروندې لپاره نورې ګټې خو بیخي تا ته بیخي بهتره معلوم دي. د عام خلکو هم تاسو ټولو ته په دې پوهېږئ چې چېرته اوبه دا اوبه به هسې حدر به کړي، بلکې دا ډېر تکالیف یې هغه خلکو ته به پېښول چې کوم کته منطقې وي هغه بیا وړي. نو دغه د ژمي د سیلابو اوبو دلته ډیم جوړ شو. نو دغه په د ځمکې په سطحه کې چې کومې اوبه ډېرې ژورې تللې دي، د هغو سطحه راپورته کوي. او موږ داسې شواهد لرو له خلکو چې هم پوښتلي دي چې په څاګانو کې اوبه پیدا شوي دي، په کلو دا څاګانې د خلکو وچې وي. نو اوس سوکه دغه اوبه چې دلته درېږي هغه زاد اوبه به لوړېږي. او هم د عین حال کې به که چېرته یو عام خلک راسي دلته واټر پمپ ورته کېږدي، خپلو ځمکو ته اوبه ځینې لوړې کړي پورته کړي، دا به ډېر په اسانۍ سره. مولوي صاحب نوم دی؟ فضل الدین عمر حقاني، رئیس حوادث ولایت غزني. وایي چې دغه موقعیت چې دغه ساحه چې دا د واغظ ولسوالۍ ده، دغه منطقه د رڼاخیلو په نامه باندې نامداره مسما ده. او دغه بند چې دلته جوړ ده دا هم د واغظ د ولسوالۍ په مربوطاتو کې یوه ساحه ده چې د سرۍ او د خارسال په نامه باندې دغه کلي یادېږي. او دغه د سرو کاڼو منطقه پخوا هم په د سرو کاڼو باندې مسما او مشهوره وه. اوس هم د سرو کاڼو منطقه ده، مربوط د واغظ د ولسوالۍ ده. تر دې چې دا قطه ساحه چې کومه د خالي کلی ده ورته وایي، دغه پیله په د واغظ د ولسوالۍ مربوط یو ساحه یو کلی ده. او په مخ کې په خوا کې دغه د قرهباغ د ولسوالۍ مربوطه ساحه وه. اوس د ولسوالۍ د واغظ ساحه ده. او دغه کومې اوبه چې دلته کې ذخیره کېږي یا مثلا دلته درېږي، دا د ژمي د واورو دا ویلې شوي اوبه به دلته انشاءالله ذخیره کېږي، او د سیلابو اوبه به دلته راځي پکې درېږي به. له دې څخه به دغه د واغظ خلک ډېره استفاده به دا وي چې د اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده. نو امید لرو له الله جل جلاله څخه چې دغه اوبو به د دې جوګه سي د دې سبب وګرځي چې هغه څاګانو کې چې اوبه یا کاریزونه اوس وچ شوي دي، خشکي بیخي ډېره ده، تاسو بهتره معلومه ده. نو هغه خشکي به یوه اندازه پې له منځه ولاړه سي او هغه د څاګانو اوبه به ورباندې رالوړې سي. او داسې مثالونه موږ لرو په دغه منطقه کې چې موږ څونه پوښتنې کړي یا جوابونه مثلا معلومات کړي دي، د خلکو په څاګانو کې په اکثریتو کې اوبه پیدا شوي دي. او هغه دوه کاریزونه چې دغه له دغې تقریبا له دغې بنده څخه سرچا اخلي چې د خالي د کلي کاریز ده یا د باران کلا کاریز ده، هغه اوبه دومره اضافه شوي دي خوشبختانه چې هغه تقریبا په 2-3 لښتو کې اوس لګېږي، چې دا اوس په ډېر کم وخت کې دغونه فواید یې کړي دي. انشاءالله له الله جل جلاله څخه امید لرو چې په آینده کې به نورې فواید هم ډېرې ولري. موږ اوس کوشش دا کوو چې یو بل پیسو والا یا ډونر پیدا کړو چې تر څو پورې یو دوه بیالې جنې ورغوو، یوه د باران کلا د مشکي ساحې ته او یو بله بیاله هم جنې ورغول چې د یرګتو ساحې ته، چې هغې ساحې اگر که مصرفات پرې راځي، ولیکن هغه اوارو ځمکو ته که دغه بیالې ولاړې شي نو د عامو خلکو به ډېرې ستونزې راحل شي. د RC خیریه مؤسسه ده چې تاسې ټول له نامه سره اشنا یاست، په غزني کې له ډېره وخته راسې کار کوي. نو د اسلامي امارت په راتګ سره چې هغه الحمدلله ټول اسلامي امارت کار ته ژمن ده، د ملت په خدمت کې یو، شپه او ورځ لګیا یو چې یوه اندازه نور خدمتونه هم ورته وکړو.
نو د هغو په پایله کې DRC دې ته ژمنتیا وښوده او دې ته اماده شوه چې په سرو کاڼو کې بند ورغوي. نو په دې کې تقریبا د DRC له لوري 1.5 لک شاوخوا د ډالرو په ارزښت باندې دغه بند رغول کېږي چې هغه نقشه یې د ولاړو اوبو له ریاست لخوا د مقام د ولایت لخوا د ریاست حوادثو د اقتصاد لخوا په ټولو په تاییدي باندې چې 14 متره به تقریبا د دې عرض وي سور به وي او 14 متره به د دې ارتفاع وي او ټول دغسې درازي تقریبا 500 مترو ته رسیږي دا رغول کېږي او د دې به پارچاو هم رغول کېږي. دا ټولو کې دلته 1.5 لک روپۍ ډالر تقریبا په هزینه او مصرف راغلی دی. بنا باندې وایو چې په ژمي کې دا په تېر مونې کې دا کار شروع شوی بیا چونکې ژمی و په ژمي کې موږ تاسې د غزني هوا ډېره سخته یخه هغه کار نه کېږي له وجې د هغو څه تعدیلي پکې راغلي وي له وجې د یخني چې بیا چې کله پسرلی شو په پسرلي کې بېرته دغه کار شروع شو او اوس تاسې وینئ چې دا کار تقریبا د اختتام حالت ته رسېدونکی دی. داسې 95% تقریبا کار تکمیل دی. دا پارچاو بیا پاتې وي او داسې به لږ انګاپ مانګاپ پاته دی نور بیا انشاءالله کار اختتام ته رسېږي. او یو بله دا د زردالو ته یادواري وکړه د زردالو بند هم په د استقرار په غونډه کې هم فیصله پرې شوې ده چې په اولیت کې د اسلامي امارت اولیت کې لري چې تر څو پورې هغه ورغول شي کاهش د خطر په مابین شي کته کره باغ د کډي ساحه سي ورته ویل کاوه شي اکثر له هغو سیلابو څخه متضررین شو. نو هلته که هغه بند ورغول شي چونکې په هغو باندې هزینه او مصارفات بیخي اضافه راځي هغو ته موږ کوشش کوو او اسلامي امارت خپله ژمنتیا او خپل هوکې اعلان کړی دی انشاءالله العزیز په نږدې راتلونکي کې به تر اوسه پورې کار نه ده پېښ شروع شوی خو امید لرو تاسو ته اطمینان درکوو چې هغه بند به هم ورغول شي او هغه بیا ډېره غټه ساحه ده او غټه هزینه او غټ مبلغ ورباندې راځي تر څو پورې چې انشاءالله العزیز هغه مبلغ یا ډونر موږ پیدا کړو او هلته هم کار وکړو. او بل یو د زرسنګ بند دی د زرسنګ بند دغه د دغو غرو ساحه کې د کرهباغ ساحې ته وروتلی دی په هغو کې هم هغه په تېرو حکومتو کې نقشه لوېدلې ده هغه کې مو ډېر هزینه او ډېر مبلغ نه مصرفېږي موږ هغه هم یادواري کړې ده د استقرار په غونډه کې. نو تر اوسه پورې ډونر یا مثلا هغه تمویل کوونکي مؤسسه نه ده پیدا شوې چې هغه هم راسره ورغوي. نو موږ انشاءالله العزیز کوشش کوو چې دغسې ورته پروژې نورې ډېرې کړو او د اسلامي امارت له بودیجې څخه هم یوه اندازه بودیجه موږ پیدا کړو تر څو پورې چې کاهش خطر پرې له منځه ولاړ شي او خلکو ته عامه خلکو ته لا زمینه د کار برابره شي. دا کارونه موږ انشاءالله العزیز ورته ژمن یو او له تاسو سره وعده کوو چې انشاءالله په دې کار کې به شپه ورځ په ځان وکړو تر څو پورې نور بندونه ورغوو. بسم الله الرحمن الرحیم. در محمد کاکړ د غزني د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست کارمن چې کډوالو ریاست کې د کډوالۍ په برخه کې کار کوم. دا د سرو کاڼو بند د واغظ ولسوالۍ کې د DRC موسسې لخوا شاوخوا 15 میاشتې مخکې کار شروع شوی و. تاسې نن دغه کار له نږدې ګورئ تقریبا 90% مخته تللی ده. انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به د افتتاحیې یا هغه د کار د سپارلو شاهدان واوسېږو. دا بند د دغې سیمې په ښکلا کې ډېر مهم رول لري. پاینیال کې دلته کوم مالونه چې څري وي یا کوم مرغان چې په دغې ساحه کې دي د هغوی دپاره د اوبو یوه ډېره ښه سرچینه ده. پاینیال کې چې کوم کلي دي د مشکي سیمه ده د باران کلا سیمه ده دا سیمې هم په راتلونکي کې امیدواري د الله دربار ته ډېره ده چې بارانونه وشي دلته د اوبو سطحه لوړه شي او د هغو کلو په زراعت کې د هغوی سیمې دهقانان د دغه بند له اوبو څخه استفاده وکړي. انشاءالله امید ده چې په راتلونکي کې به دا سیمه په یوه ډېره ښه تفریحګاه بدله شي او انشاءالله سیلانیان به له نورو سیمو دغې ساحې ته د سیل لپاره راځي. بند په ډېره ښه ساحه کې تعین شوی ده. امید ده انشاءالله چې د زیاتو بارانو په نتیجه کې به د بند کاسه ډکېږي او د سیمې په ښکلا او مالدارۍ او مرغانو نباتاتو حیواناتو د ټولو برخه کې ډېر مهم رول لري او ډېر مؤثر تمامېږي.